السلام علیکم مینوالو، هیله لرم چې جوړ او روغ یاستئ. نن زه تاسو ته ډېر ښایسته طریقه کار درښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې په دا سکرین باندې تاسو وینئ داسې ښایسته کارډونه خپل عکسونه سره تیار کړئ د کوچني اختر دپاره. نو ډېره ښایسته طریقه کار ده. زه تاسو ته ویډیو طریقه کار درښیم، نو ویډیو به تاسو وګورئ او هغسې به خپل کارډونه هم تیار کړئ ځان له. نو که چیرې تاسو زموږ په یوټیوب چینل باندې نوي یاستئ نو زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او د خپلو مینوالو سره هم شیر کړئ چې هغه هم داسې ښایسته کارډونه ځان له جوړ کړي. نو راځئ چې زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو تاسو به په خپل موبایل کې دا اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. ما دې را ډاونلوډ کړی او ستاسو دپاره ما د ویډیو په ډسکرپشن کې دا لینک ورکړی دی. نو دې دپاره تاسو ته د 2 اپلیکیشنه ضرورت دی. نو یو اپلیکیشن دا ما را ډاونلوډ کړی دی. نو اول چې دا والا تاسو خلاص کړئ د عید مبارک والا، نو دا اول چې کوم ته وینئ فري ډیفاینډ فریم چې کوم لیکلی دی تاسو په دې کلیک واخئ. په دې چې مو کله کلیک کړئ بیا به ګیلرۍ ته لاړ شئ. ګیلرۍ چې کله لاړې بیا هغه تصویر به ته راواخئ کوم چې په کار کې لګئ. نو هغه تصویر زه رااخلم. زه دا کارت رااخلم، عکس رااخلم. نو داسې تاسو څونه کموئ، کاټوئ او غټوئ هغونه ته یې کولی شئ. نو زه یې فل کومه داسې به وکړې نو اټومیټک به دې داسې خپله واوړي. نو دا ګوره داسې تاسو ته کاډو ډیزاینونه در ښکاره کوي. دې کارت کې داسې ده، بس صرف په دې ګوته وړه ستا عکس به هلته وي لګېدلی. ګوره تاسو وینئ ډېر ښایسته دغه دی. نو دا ډیزاین شو، دا شو، ګوره داسې ډېر ښایسته ډیزاینونه دي. دا ډیزاین شو. او دلته به صرف تاسو داسې اول داسې تصویر سیټینګ وکئ. ګوره ته یې وینئ ډېر ښایسته ډیزاینونه دي، ډېر بیخي زیات هم پکې شته. دې کې د کوچني اختر دپاره هم شته، د روژې کارډونه هم شته او د لوی اختر دپاره هم تاسو دا استعمالولی شئ. ځکه دا ګوره تاسو وینئ دا د لوی عید کارډ دی. ډېر ښایسته ډیزاینونه دي. اوس راځو خیر هغه خو ستاسو چې کوم ډیزاین خوښ و هغه ډیزاین به تاسو ولګوئ. زه دا ډیزاین لګوم. نو دا ډیزاین چې کله مو ولګوئ تصویر به داسې کې تصویر چې تاسو څومره یې غټوئ کوچنی کوئ هغه ستاسو سره شوق سره وي. نو دا به تاسو داسې ولګئ. بیا چې کوم پرته دلته سیو لیکلی دی، بل به تاسو څه پې لیکن نه کېږي. یو خو د عکس دی، دلته تاسو به دا افیکټس وواستئ. افیکټس هم تاسو دا بدلوی شئ. ګوره ډېر ښایسته افیکټس هم پکې دي چې ډېر دا خوندور افیکټ دی چې کوم ګوره دا ټول افیکټ دي. افیکټ هم تاسو بدلوی شئ هر رنګه چې بیا به دا کوم چې سیو لیکلی دی په دې سیو به کلیک واخئ. دا به سیو شي. چې کله مې سیو کړو نو اوس راځئ ګیلرۍ ته. اوس داسې ساده کارډ به ستاسو هغه سیو شي. چې کله دا سیو شو نو تاسو په دې کې 2 اپلیکیشن استعمالولی شئ. که کاین ماسټر استعمالوئ هم تاسو استعمالولی شئ. زه په خپله چې دی پیکسل لیب استعمالوم. پیکسل لیب کې چې دی ریزلټ ښایسته راځي په دې وجه باندې. زه خپله چې دی پیکسل لیب استعمال پیکسل لیب چې د خلاص کړو نو داسې انټرفیس به راشي. دا به تاسو ډیلیټ کړئ. بیا چې کوم دا پرته 3 نشان لیکلي په دې به کلیک واخئ. په دې چې د کله کلیک کړئ د ایمیج سایز کوم په 5 نمبر کې لیکلی دی په دا به کلیک کړئ. بیا به دا کسټم چې لیکلي په دې به کلیک واخئ. اوس موږ لیکو چې د پروفایل پکچر دی، یوټیوب چینل دی، یوټیوب تمنیل باندې به ته ولګئ. 5 نمبر باندې به اوکې کړئ. چې کله اوکې کړئ غټ هم تاسو جوړوی شئ. نو زه راځم هغه کارډ راخلم. کوم په دې جمع نشان باندې تاسو کلیک کړئ. بیا به 5 نمبر په ګیلرۍ فرام ګیلرۍ باندې کلیک کړئ. ګیلرۍ سره کله کلیک کړه اوس زه ورځم هغه عکس راخلم چې جوړ کړو دغه دی. نو بیا به دغه شانتې راشي ته به لاندې دا کوم اوکې نشان دا به دی.
دا به داسې کش کې پوره چې ورځي دا سایډ ته هم داسې کشوی شي او لاندې هم داسې کش کړه. او تاسو اوس دلته بیا جمعي نشان ته ځم. دلته تاسو خپل نوم لیکلی شئ. دا د ولیکو بیا بېرته ای ته راشي ایډیټ پکې دا به تاسو خپل نوم ولیکئ. زه مثال لیکم عید مبارک لیکم. عید مبارک چې مو لیکي اوکې وکړئ. بیا به راشئ دلته تاسو کوم کلر انتخابوئ. زه دا سور کلر وکړم. سور کلر چې مو ورکړو بیا دلته لیکلی دی سایډ ته به راشئ سټروک زه ورکوم. سټروک دا دی دا بارډر ته چې کوم د بارډر زه سپین ورکوم. بیا به داسې کې نو بېرته به تاسو د ای بي ته راشئ. ای بي فونټ چې کوم لیکلی په دې کې ګوره دا ټول د فونټونه دي نه ډیزاین دي د لیکلو. ستاسو په کومه لیکنه غواړئ ګوره تاسو وینئ ټول لیکایانې دي. زه په دې باندې انتخاب کوم. دا به تاسو غټ کئ څومره ته غټول غواړئ. زه دومره جوړوم. او دې کې تاسو خپل نوم هم ورکولی شئ. بل نور څه چې د عکس هم بدلوی شئ. بل عکس هم ته کې لګوی شئ چې خالي کارت را لوډ کړي هم دلته عکس باندې لګوی شئ. نو ډېر ښایسته طریقار دي. مینهوالو کومه چیرې ویډیو خوښ شوي ویډیو در سره لایک هم کړئ. او د اپلیکیشن چې دی دغه لینک زه په ډسکرپشن کې ورکوم هغه هم تاسو لوډ کړئ او دا بل دواړه اپلیکیشن به زه ورکړم. نو کله چې مو داسې جوړ کړو نو بیا دا پرته درې نښانې چې کوم لیکلي دي دا د میمورۍ والا نښان چې تاسو ګورئ دا په دې به کلیک وکړئ. یا به تاسو لیکلي سیو ایز دا اوس بیا تاسو بېرته به لاندې راشئ سیو ټو ګیلرۍ. نو دا به ستاسو عکس سیو سي ګیلرۍ کې وګوره داسې به راشي. ډېر ښایسته ښکاري. مینهوالو کومه چیرې ویډیو خوښ شوي کي د خپلو مینهوالو سره هم شیر کړئ او ملاویږو په نورو ویډیوګانو کې. د الله په امان.